سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لومړنۍ جمله مو ده I already ate. ما وختیله یا مخکې تر مخکې له ډوډۍ خوړلې وه یا مې خوراک کړی دی. I would like to eat Kabuli pulao. زه غواړم کابلی پلو وخورم. I am not hungry. زه وږی نه یم. Do you have a menu? مینو په وټلو کې یو قسم کتابچې دي، کتابونه دي چې هغه کې هغه د خوراکي عکسونه د هغو نومونه او قیمتونه پکې لیکل شوي دي. څه وایي؟ مینو وایي. Waiter, please bring me the menu. چوپړواله یا خدمتګاره وبخښئ که تاسې مینو راوئ چې زه د هغه څخه مثلا هغه څه چې غواړم وخورم هغه انتخاب کړم. Waiter, the bill please. Please call ahead to make a reservation. په خارج کې په خاص ډول په امریکا کې چې یو هوټل ته ځئ، مخکې در مخکې د کور څخه چې حرکت کوئ زنګ ورته ووایي هغه هوټل ته چې ما دپاره یوه چوکۍ ریزرو کړئ، زه درځم در روان یم. هغه چوکۍ ریزرووي، بیا څوک نه ورباندې پرېږدي چې هغه چوکۍ باندې کښېني. لکه تېره هفته کې په ما باندې همدغسې په ساعت اوسو ریزرویشن مې نه واخیستې، هوټل ته ولاړم، نیم ساعت ورته ولاړ وم تر څو چې چوکۍ خالي سي، بیا ما ته چوکۍ راکړله. دې ته شوی د نیولو ته یا هوټلي خبرولو ته چې دغه لپاره یو ځای یا یو چوکۍ و میز مشخص کړي، دې ته ریزرویشن وایي. How is the weather today? نن هوا څنګه ده؟ یا نن د هوا حالات څنګه دي؟ Will it rain today? آیا نن به باران وورېږي؟ Today it is very hot. نن هوا ډیره ګرمه ده. Today the sun is shining. نن لمر راختلی دی، یا لمر دا په دې معنی چې لمر ځلیږي، یعنی لمر راختلی، نن اسمان شین دی یا صاف دی. The weather is very good today. نن هوا ډیره ښه یا خوندوره ده. What would you like to buy? څه غواړې چې رانیسې؟ یعنې څه شي په مغازې ته تللی یا مارکېټ تللی یې، هلته یو څوک پوښتنه څخه کوي یا ته د یو ملګري څخه پوښتنه کوي What would you like to buy؟ هغه وایي I would like to buy a pair of shoes. زه غواړم یوه جوړه څپلۍ یا چمپل یا بوټ چې هغه رانیسم. Please show me this one. په دوکان کې مثلا ولاړ یا مختلف شیان دي، مثلا شرټونه دي، مختلف رنګونه لري، مختلف کوالټي لري، د مختلف برندو څخه دي، نو څه کته دې څخه یو انتخاب یې. Please show me this one. ته یو انتخاب یې ګوت ورته نیسې چې یا لاس ورته نیسې Please show me this one. یعنی دغه ځانګړې دانه چې دې ته انتخاب کړې دا راته ښکاره کړې راوښیه. How much is everything together؟ دا په دې معنی د دې ټولو شیانو باید څه وسو، مثلا مختلف شیان دي رانیو، قلم و کتابچې دي رانیوې، پلسین پاک و خوراکي مواد دي رانیوله. اوس د دوکاندار څخه پوښتنه کوي یا دغه سټور مسؤل څخه پوښتنه کوي د کیشیر څخه چې د ټولو شیانو قیمت یا بیه څه وسوله. How much is everything together؟ دا ټولو شیانو قیمت څه وسو. Wow, that's so very expensive. واو عجیب کېږي، مثلا دا مرچې چې وایي دا څومره ګران دی. Too expensive وموایست، یعنی ډېر زیات ګران دی. I don't have any money. زه هیڅ پیسې نه لرم، یعنی پیسې راسره نشته چې سودا وکړم. I lost my wallet. زما هغه پټاګیدانه د پیسو د ذخیره چې ورته وایي پیسې چې موږ تاسو پکې ګرځوو
پټاکیدان ورته وایي په پښتو کې زما څخه هغه ورکه سوې ده یا زما یا ورکه کړې مې ده. I would like to exchange dollars for Afghanis یا افغان currency. زه غواړم چې ډالر و افغانیو ته وټاکم یا تبادله یې کړم. I couldn't sleep last night. ما تېره شپه سم خوب نه وکړ، مثلا تشویش مې کوي یا خوب نه راتلی یا غالمغال و. I have a fever of 39 degrees. زه 90 درجې تبه لرم، یعنی ډېره زیاته تبه مې ده. در پدې ویډیو پورې د خدای په امان.